د خوشحال سادات تازه څرګندونې د پاکستان خلاف. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د جمهوریت دولت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په ګوادر بندر کې د پاکستان د ISI او OMI پر کمپلیکس د بلوچ وسلوالو مغلق برید ته په اشارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا تر پاکستانه بهر افغانستان کې د حقاني شبکې د ډیرو مغلقو بریدونو په څیر وو. ښاغلي سادات وایي د حقاني شبکې د هغو بریدونو په څیر چې په پاکستان کې به د کابل د خلکو د وژلو لپاره طرح او پلان کېده، په دغه ډول ویجاړونکو بریدونو کې په یو وخت هم د دښمن ختمول او هم د ځان ژغورل ستونزمن وي. دغه حالت د امنیتي ځواکونو روحیه ځپي. په ورته مهال نوموړې پوښتنې څومره حیرانونکې چې په دې حالت کې به پاکستان څه احساسوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين وایي ترهګري د پاکستان د پوځ د پالیسیو تولید دی او ستونزه په افغانستان نه بلکې GHQ کې ده. پښتين د ایکس پخواني ټویټر په یوه سپیس کې وویل جګړه د پاکستان د استخباراتي ادارې پالیسي ده او دغه ادارې پوځیان نه غواړي چې د ترهګرۍ ستونزه حل شي، ځکه په دې کې دوه ګټې نغښتې دي. پښتين داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په پښتون میشتو سیمو کې یو ځل بیا امنیتي پیښو زور اخیستی دی. همدارنګه په وروستیو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي بریدونو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. پاکستان وایي چې دوی یوه وسلواله ډله په نښه کړې ده، خو په افغانستان واکمن حاکمان وایي چې هوایي بریدونه ملکیان وژلي چې ټول ښځې او ماشومان دي. دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.